ملګری سوال کړل دا سوال لګ د حیا خلاف دی، لیکن چونکې یو داسې شرعي مسله ده چې خاص کر کې کم شادي شوه جوړې دي هغه ته د دې مسلې راپېښه کېږي، نو دا مثلا صرف د هغو لپاره ده او د هغې نه علاوه چې کوم بالغ حضرات دي مخکې د هغو واده کېدو والا دي نو هغه هم دا ویډیو کتلی شي، ځکه چې مخکې هغو ته هم د دې مسلې راپېښه کېدی شي، شرعي او ضروري مسله ده. دا ملګری دا وایي چې ښځه خاوند په یو غسلخانه کې یو ځای غسل کولی شي یا نشي کولی. دوی وایي چې اکثر او بیشتر داسې وي چې سهار لمونځ قضا کېږي، ماښام ظاهره خبره ده غسل واجب شي، هم بستري وشي، د هغې نه بعد ظاهره خبره ده په ښځه او خاوند باندې غسل واجب شي. نو دوی وایي چې که چېرې د لمونځ قضا کېدو نه په وجه باندې ښځه خاوند په یو غسلخانه کې په یو ځای باندې غسل وکړي، نو شرعي حوالې سره د دې څه حیثیت دی؟ آیا په یو ځای باندې ښځه خاوند په یو غسلخانه کې غسل کولی شي یا نشي کولی؟ یاد وساتئ په دې حوالې سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه دي. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام کور والا وه، هغه په دې حوالې سره فرمایي چې ما نبی علیه الصلوۃ والسلام به اکثر د یو لوښي نه موږ چې کوم دی غسل کوو، یعنی کله به هغه اوبه راغستې کله به ما اوبه راغستې، یعنی موږ به یو ځای غسل کوو د یو لوښي نه. د دې نه دا معلومیږي چې په یو ځای باندې ښځه خاوند غسل کولی شي. او د هغې نه علاوه ظاهره خبره د پای وخت کې چونکې لایټینګ سیسټم نه و بلکې تیاره به وه، نن سبا کې خو چې کوم دی لایټ لګېدلی وي، نو په دغې حوالې سره هم د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام زما ستر نه ولیدلی او ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام ستر نه دی لیدلی. ها البته چونکې هغه د حیا په اعلی مقام باندې موجود و، په دې وجه باندې هغه یو بل ته نه دي کتلي، لیکن د نور روایتونو دا معلومیږي چې خپل شرمګاه اوس مثال طور پر کچري لام به ښځه خاوند او لیټ کولاوي، نو د لیټ کولاویدو په صورت کې هم ښځه خاوند ظاهره خبره ده په تیاره کې نه بلکې لایټ کولاو کې، نو په دغه صورت کې هم ښځه خاوند غسل کولی شي. او کچري د یو بل په ستر باندې نظر ولګي نو په دغې حوالې سره هم څه ممانعت نشته. بهرحال دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ډېر شي خلک داسې دې ملګري خو دا سوال کړل چې سهار لمونځ قضا کېږي صرف په دغې حالت کې، نو په دغې حالت کې هم که چېرې تاسو غسل کوئ نو کولی شي. د هغې نه علاوه که چېرې عذر نه وي د هغې نه باوجود هم ښځه خاوند په یو ځای باندې په یو غسلخانه کې په یو ټیم کې چې کوم دی غسل کولی شي ښه په رڼا باندې. په دې حوالې سره ظاهره خبره ده ښځه خاوند د یو بل لپاره حلال دي، څه قسم له پرده نشته، نو چې څه قسم له پرده نشته نو په دغې صورت کې دوی یو ځای لمبلی هم شي او د یو بل ظاهره خبره چې نفع اخیستی شي، هم بستري کولی شي، کوروالی کولی نه شو کولی شي، نو دغه شانتي یو ځای غسل هم کولی شي. او یو ځای ډېر شي خلک داسې سوال کوي چې آیا یو ځای سملاستی شي یا نشي سملاستی تر سهاره پورې، نو یو ځای هم سملاستی شي، په دې کې هم څه ممانعت نشته چې ښځه خاوند د یو بل لپاره چې کوم دی لباس دی، هن لباس لکم وانتم لباس لهن. قرآن مجید کې الله حضرت فرمایي چې ښځه د خاوند لباس دی او خاوند د ښځې لباس دی، لتسکنوا الیها، تاسو د یو بل نه چې کوم دی بیا خاص کر کې خاوندانو ته په دې حوالې سره خطاب دی چې تاسو خپل د ښځو په ذریعه باندې چې کوم دی هغه سکون حاصلوئ. نو ظاهره خبره ده ښځه خاوند د نکاح نه بعد د یو بل لپاره حلال دي، نو په دغې کې بیا څه قسمه پرده نشته. که چېرې یو ځای سملي نو سملاستی شي، بې کپړې وغیرہ سره نه د هغې نه باوجود هم یو ځای سملاستی شي. ډېر شي خلک په دغې حوالې سره سوال کوي. او د هغې نه علاوه که چېرې یو ځای په غسلخانه کې په یو ځای باندې لمبل غواړي نو یو ځای لمبلی شي، په دې حوالې سره شرعي حوالې سره ممانعت نشته. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.